د تور مبارکه سوره چې د قران عظیم و شان د 50مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 9 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا قسم دی په تور یعنی غره او په یو داسې پرانستی کتاب باندې چې په نری جلد کې لیکل شوی دی او په ودان کور باندې او په لوړ چت باندې او په څپان د سمندر باندې چې ستاسو پروردگار عذاب مرو واقع کیدونکی دی چې د هغه څوک دفع کوونکی نشته هغه په هغه ورځ واقع شي چې اسمان په اوریدو خوځيږي او غرونه په چټک تک سره روان شي فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون تباهی ده په هغه ورځ د هغو دروغجن ګڼونکو لپاره چې نن د لوبې په ډول په خپلو دلیلونو جوړونو کې اخته شوي دي يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون په کومه ورځ چې به دوی په ټیلو د دوزخ د اور خواته بوتلی شي په هغه وخت کې به دوی ته وویل شي چې دا هغه اور دی چې تاسو ورته د دروغو نسبت کوئ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اوس وخی دا کوډی دی او کتاسي بینای له لاس ورکړی ده اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون زی اوس په دې دوزخ کې دننه وسوځي که تاسو صبر وکړئ او که یې ونه کړئ تاسو لپاره یو شانت ده تاسو ته همغه څه جزا درکول کیږي لکه چې تاسو عمل کوئ إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم پرهیزګاران به هلته په باغونو او نعمتونو کې وي له هغو شیانو څخه به د خوندونو اخیستونکي وي چې د هغو پروردګار یې هغو ته ورکړي او د هغو پروردګار به هغوی د دوزخ له عذاب وژغوري كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون هغو ته به وویل شي خورئ او څښئ په خوند سره د خپلو هغو عملونو په بدل کې چې تاسې په دنیا کې کول متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين هغوی به مخامخ په غوړېدلو تختونو باندې تکیه لګولې ناست وي او موږ به ښایسته سترګې لرونکي حورې هغوی ته واده کړو والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين کوم کسانو چې ایمان راوړای دی او د هغو اولادونه هم د ایمان په کومه درجه کې د هغوی په نقش قدم روان شوي دي د هغو هغه اولادونه به هم مونږ په جنت کې له هغو سره یو ځای کړو او د هغو په عملونو کې به هغوی ته څه خساره ونه رسو هو هر څوک د خپل کسب په بدل کې ګراو دی
وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون مونږ به هغو ته هر راز میوه او غوښه هر څه چې د هغو زړه وغواړي په ښه شان ورکوو. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم هلته به هغوی د شرابو پیالې یو له بله ژر ژر اخلي چې نه به پکې چټي خبرې کول وي نه به د عملي یعنی نه به د ګناه نسبت سره مل وي. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون او د هغو په خدمت کې به هغه هلکان په منډه منډه اوړي چې د همغو لپاره به خاص وي داسې ښایسته لکه پټې ساتل شوي مرغلرې. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون دوی به په خپلو منځو کې یو له بله په دنیا کې د تېرو شوو حالاتو په هکله پوښتنې کوي. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين دا به هم وایي چې موږ پخوا له خپلې کورنۍ سره د عذاب څخه په ویره کې ژوند تېراو. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم په پای کې الله پر موږ فضل وکړ او موږ د سوځونکي عذاب نه وژغورلو. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم مونږ په مخکنی ژوندانه کې له همغه نه دعاوې غوښتلې هغه پر اختیار سره ډیر لوی احسان کوونکی او مهربان دی. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون نو ای پیغمبره تو ورته نصیحت کوه د خپل پروردگار په فضل سره خو نه ته کاهن یې نه لیونی. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون دغه خلک وایي چې دا سړی شاعر دی چې موږ د په حق کې د بدو ورځو راتلو ته سترګې پلاریو. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين دوی ته وایه ښه ده انتظار وکړئ زه هم له تاسې سره انتظار کوونکی یم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون د دوی عقل دوی ته د همدغسې غلطو خبرو کولو امر کوي او که په حقیقت کې دوی په دښمنۍ کې له حده تیر شوي خلک دي. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون دوی وایي چې دغه سړي دا قرآن په خپله جوړ کړی دی اصلي خبره دا ده چې دوی ایمان راوړل نه غواړي. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين که دوی په خپله دغه وینا کې رښتیني وي نو همدغسې یو کلام دي جوړ کړي او را دې وړي. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون دوی له کوم خالق نه پرته په خپله پیدا شوي دي یا په خپله د خپل ځان هستونکي دي یا ځمکه او اسمانونه دوی پیدا کړي دي. اصلي خبره دا ده چې دوی باور نه لري. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون آیا ستاسو د پروردگار خزانې د دوی په اختیار کې دي یا پر هغو باندې د همدوی حکم چلیږي؟ أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين آیا له دوی سره کومه زینه شته چې پر هغې باندې په ختلو سره دوی پاسنۍ نړۍ ته غوږ نیسي؟ له دوی نه چې کوم چا څه اورېدلي وي هغه دې کوم ښکاره دلیل راوړي. أم له البنات ولكم البنون آیا د الله لپاره لونی دي او ستاسو لپاره زامن دي؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون
ته له دوی نه څه اجر غواړي چې دوی په زوره د تاوان تر درانده پیټي لاندې راوستل کیږي؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون آیا له دوی سره د غیبي اسرارو علم دی چې د هغه پر اساس دوی لیکي؟ أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون آیا دوی غواړي کومه دسیسه په کار واچوي؟ که دا خبره وي نو پر هم دوی کافرانو به برعکس د دوی دسیسه د دوی په خلاف راواوړي. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون آیا الله نه پرته دوی کوم بل معبود لري؟ الله له هغه شرک نه پاک دی چې دغه خلک کوي. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم دوی که د اسمان ټوټې هم راغورځېدونکي وویني نو وبه وایي دا وریځې دي چې کوټه کوټه را روانې دي. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. نو ای پیغمبره دوی په خپل حال پرېږده تر دې پورې چې دوی خپل هغه ورځ ته ورشي چې په هغه کې به دوی راوپرځول شي. په هغه ورځ چې نه به دوی خپل کومه دسیسه دوی ته څه په درد وخوري نه به څوک د دوی مرستې ته راشي. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. او د هغې نیټې له راتګ نه مخکې هم د ظالمانو لپاره یو عذاب دی خو له دوی نه زیاتره نه پوهیږي. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ای پیغمبره د خپل پروردګار د فیصلې تر راتګه صبر وکړه. ته زموږ تر نظر لاندې ته چې کله پاتېږي نو د خپل پروردګار د ثنا ستاینې سره د هغه په پاکۍ سره یادونه کوه. د شپې هم د هغه پاکي بیانوه او کله چې ستوري پریوزي په هغه وخت کې هم